بیا په عجیبه ریاست کې موږ ژوند کوو. په کلاو توګه باندې هغه دهشتګرد تنظیمونه چې دي هغوی خپل هینډ آوټ روزانه جاري کوي، هغوی پریس کانفرنسې کوي، هغوی دمتیانې ورکوي، او بل طرف ته موږ ګورو چې د 302 مفرور چې دی هغه 15 ورځې ما ته تاسو ووایئ چې هغه مفرور یا پټ پاتې کېدی شي دلته، پټ نه شي پاتې کېدی. تاسو انټیلیجنس ایجنسو ته وګورئ، تعداد ته وګورئ، د هغوی کار څه دی. د پولیس نه علاوه باقي سیکورټي فورسز تاسو وګورئ، او دا ډېره عجیبه المیه ده. په دې پېښور کې پاټکونو ته وګورئ، او په دې پاټکونو باندې ولاړ شو دا سپایان د فوج. دا د کوم ځای دي؟ ته چې په شامي روډ کې پاتې کېږي ته به 13 کالو نه پاتې کېږي، او د پنجاب یو فوج سپایي به ولاړي سهاره ماښام به تا ودرېږي او تا ته به وایي چې کارډ راکړه. والکه په دې فوج کې پښتانه سپایان نشته چې په پښتونخوا کې ودروي. کم از کم سپیکر صاحب خو به پېژني که نه، د دې ځای مشران خو به پېژني که نه، تاجران خو به پېژني که نه. دا په ذهني توګه باندې دا ټارچر چې کوم روان دی، دا چې کوم تنګول روان دي، او تاسو سوچ وکئ چې په هر ځای کې پاټکونه لګولي دي چې 100 ګاډي او 200 ګاډي ولاړ دي. په ایماندارۍ ووایئ چې دهشتګردو له دا ماحول بیا څوک ورکوي چې ټول پېښور ورته ته بلاک کړي، رنګ روډ ورته ته بلاک کړي، لینک روډ ورته ته بلاک کړي، د ښار دننه ته لارې بلاک کړي. تا خو بیا هغه دهشتګردو له موقع ورکړه. دا سهولتکاري ده. د دې فورم په وساطت باندې نن موږ د دې مطالبه کوو چې دا پاټکونه ختم کړئ. د دې پښتونخوا اختیار تاسو دې نرانو پولیسو له ورکوئ. دا 19 دې پولیسو سره ولاړ دی، یو ورځ دلته